ماران د زل پورې صداسې په رخسارو دوي ماران د زل پورې صداسې په رخسارو دوي لکه پالنګ کې چې څوک ستړی مزدور کارو دوي ډېر ښه دی ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو دوي ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو دوي هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدارو دوي ډېر ښه دی یاره بیا یې وایه ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو دوي هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدارو دوي ډېر ښه دی مننه چې مې رقیب کله په غېږه کې د یارو دوي چې مې رقیب کله په غېږه کې د یارو دوي لکه په جاله د مرغۍ کې چې خامارو دوي ډېر ښه دی چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوځم چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو دوي ډېر ښه شعر دی یاره ډېر ښه شعر دی یار چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوځم ډېر ښه شعر دی یاره مننه چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو دوي یاره ډېر ښه شعر دی یاره چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو دوي ډېر ښه دی یاره تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي تمام شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار ودوي تمام شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار ودوي د ونې لاندې یو ملنګ په داسې حال پروت دی د ونې لاندې یو ملنګ په داسې حال پروت دی لکه سړی چې د دلبر په انتظار ودوي ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي ډېر ښه دی یاره ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار ودوي ډېر ښه دی دا ورته یو دېرش پېرې ووایه ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار ودوي ډېر ښه دی یاره بیا یې وایه ځکه ډېر ښه شعر دی ډېر ښه شعر دی یاره ډېر ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار ودوي ډېر ښه دی یاره ډېر ښه شعر عجز سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم عجز سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم زما بچی د مور په غېږه کې بیمار ودوي ډېر ښه یاره مننه او دغه دوه درې شعرونه چې دغه شعر بیا ووایه چې زه چې ته چې ناروغه شي نه دا بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو دوي چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوځم چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو دوي ډېر ښه شعر دی مننه که څوک زما د بېوسۍ درنه مثال غواړي تو ورته وایه د ګنډلو ستن په سوال غواړي که څوک زما د بېوسۍ درنه مثال غواړي تو ورته وایه د ګنډلو ستن په سوال غواړي په تور سحر د کور وتې بدنصیب عاجز په پردي کلي کې دیدن د کلیوال غواړي ګرانو ملګرو سلامونه ستاسو ملګری نیازه خان یم ادبي خپرونه د وصال مازدیګر دی او د وصال مازدیګر زموږ د ګران ملګري ضیاء الرحمن عاجز صاحب سره دی غوښتل مو چې د ګران ملګري سره ناست وکړو او خواږه شعرونه ترې ریکارډ کړو خو د رزق مجبوري د غریب کله په یو ځای وي او کله په بل ځای نن زمونږ خوشقسمتي ده د وصال د مازدیګر د ملګرو خوشقسمتي ده چې د هغوی سره مو دغه ناسته راجوړه کړه د وصال مازدیګر دی ضیاء الرحمن عاجز را سره ترڅنګ دی نو راځئ چې د هغه نه د وصال په مازدیګر کې خواږه شعرونه واورو عاجز صاحب سلامونه علیکم السلام ډېره مننه نیازک خانه تاسو د خوشقسمتۍ خبره وکړم دا خو زما خوشقسمتي ده چې تاسو د ځان سره منیر صاحب راوستی دی او زما تپوس هم وکړه الله دې ستاسو عزت وکړي ستاسو د وصال د مازدیګر د ټول ټیم ډېره زیاته مننه ډېره مننه عاجز صاحب که دغه راته ووایي چې چېرته ژوند کې کار روزګار سکې نو لږ به دغه ملګري هم خبر شي زه خو د تحصیل شفقدر د دواوې یو مشهور کلي کتورو کلي کې اوسېږم عاجز صاحب دغه کم شعرونه چې ما ووایي دغه شعرونه راته ووایه نور شعرونه ووایه چې د وصال په مازدیګر کې دغه ملګري را سره واوري مونږ یې دلته واورو دوی بیا د کیمرې په سترګه باندې واوري او خوندونه ترې واخلي ډېره مننه هسې دې نه کوي اشنا تنور کې شور لمبې ستا د ښایست لمبو ته نه رسېده اور لمبې چې د ټوپک د لاسه بلې کې کم رور لمبې
چې د ټوپک د لاسه بلې کې کم رور لمبې بیا یې اکثر په لوبټه مړې کوي خور لمبې ډېر ښه دی یاره ډېر ښه شعر چې د ټوپک د لاسه بلې کړي کم رور لمبې بیا یې اکثر په لوبټه مړې کوي خور لمبې ناروغه مور کچه کوټه د شړق باران او لوږه ناروغه مور کچه کوټه د شړق باران او لوږه مونږ کره بلې به اکثر وي دا څلور لمبې ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه ناروغه مور کچه کوټه د شړق باران او لوږه مونږ کره بلې به اکثر وي دا څلور لمبې مننه او نه یې لاسونه سوځېدل نه یې لمن سوځېده نه یې لاسونه سوځېدل نه یې لمن سوځېده د چا د لاسه بلېدې چې مې په کور لمبې ډېر ښه دی نه یې لاسونه سوځېده نه یې لمن سوځېده د چا د لاسه بلېدې چې مې په کور لمبې ریحې څادر زړې جامې یو د لانګي او ګړونج ریحې څادر زړې جامې یو د لانګي او ګړونج زما جس کر به څه اوسېږي نور لمبې ډېر ښه دی او شعرونه منیر صاحب ته یې ډالۍ وي چې مور چې مې نظر په المارو کې اچولی دی مور چې مې نظر په المارو کې اچولی دی اوس مې ستا تصویر د کار جامو کې اچولی دی زه یې د ساختونو مننه زه یې د ساختونو په شان ویلې کړمه ویسکم زه یې د ساختونو په شان ویلې کړمه ویسکم ستا تصویر مې ځان ته په اوبو کې اچولی دی ډېر ښه دی مینه او مذهب مې دواړه یو ځای له راوستي دي ډېر ښه یاره مینه او مذهب مې دواړه یو ځای له راوستي دي ستا د زلفو تار مې په تسبو کې اچولی ډېر ښه مینه او مذهب مې دواړه یو ځای له راوستي دي ستا د زلفو تار مې په تسبو کې اچولی دی او ستا مننه ستا د ارمانونو د جوټې په انتظار یم ستا د ارمانونو د جوټې په انتظار یم او غم مې د یادونو په زانګو کې اچولی دی ډېر ښه دی یاره بیا یې ووایه مننه ستا د ارمانونو د جوټې په انتظار یم غم مې د یادونو په زانګو کې اچولی دی او دا یو غزل دی نیازک خانه چې بیا که دې وروسته پرې خفګان کېږي نو نه دې کېږي بیا که دې وروسته پرې خفګان کېږي نو نه دې کېږي ستا که په ما پسې ارمان کېږي نو نه دې کېږي کومه مصره کې چې د قام د مزدور ذکر نه وي که پکې ذکر د جانان کېږي نو نه دې کېږي ما سره خوا کې په غریب سړي کوټه راساسي زما په فصل که باران کېږي نو نه دې کېږي مننه ما سره خوا کې په غریب سړي کوټه راساسي زما په فصل که باران کېږي نو نه دې کېږي اوس هغه چم ته نه ځم اوس هغه کوڅې ته نه ځم اوس هغه چم ته نه ځم اوس هغه کوڅې ته نه ځم اوس که په ما د چا ګمان کېږي نو نه دې کېږي اوس هغه چم ته نه ځم اوس هغه کوڅې ته نه ځم اوس که په ما د چا ګمان کېږي نو نه دې کېږي خانجي ویل زما حجره کې د اجلاس وشي خو پکې ده خانجي ویل زما حجره کې د اجلاس وشي خو که پکې ذکر د دهقان کېږي نه دې کېږي ډېر ښه دی مړې یې سترګې په وصال کړم او که ویسېدم تصویر د ځان سره سنبال کړم او که ویسېدم مننه او زموږ د کور په کچه تاخ کې ستا زاړه خطونه زموږ د کور په کچه تاخ کې ستا زاړه خطونه د زمانې ته یې مثال کړم او که ویسېدم مننه نن یوه کونډه بېوسۍ دې حد ته راوستله نن یوه کونډه بېوسۍ دې حد ته راوستله ویې بچي عدت په سوال کم کنه ویسېدم نن یوه کونډه بېوسۍ دې حد له راوستله ویې بچي عدت په سوال کم او که ویسېدم مننه ما له رقیب ستا د څادر یوه ټوکړه راکړې ما د رقیب ستا د څادر یوه ټوکړه راکړې حیران یم جوړ ترې رومال کم او که ویسېدم مننه او لا یې تر اوسه د غریب د حق تپوس ونه کړ لا یې تر اوسه د غریب د حق تپوس ونه کړ چې دا شتمن خلک حلال کم او که ویسېدم مننه لا یې تر اوسه د غریب د حق تپوس ونه کړ چې دا شتمن خلک حلال کم او که ویسېدم د زړګي کور ته مې هر غم په نیمه شپه رادرومي عجیزه بل ورته مشال کړم او که ویسېدم ډېره مننه